اسلامي امارات او مولوي کبیر ترمنځ تازه ناندرۍ. مولوي کبیر یې نه مني. د ملا هیبت الله په امر د ریاست الوزرا سیاسي مرستیالی څخه ګوښه او د کډوالو چارو وزیر په توګه مقرر شوی مولوي کبیر حقاني له نږدې یوې اونۍ مقررېدو وروسته هم وزارت ته نه دی معرفي شوی. زاویه نیوز معلومات ترلاسه کړي چې په دوامداره ډول تېره اونۍ په وزیر اکبر خان کې د حقاني شبکې د ملاتړو غونډې روانې دي او مولوي کبیر د وزارت دنده له مشورې پرته او په خپل شان ته سپکاوی بللی دی. د وزیر په توګه د مولوي کبیر له ټاکل کېدو سره سم طالب ویان ذبیح الله مجاهد د هغه یو کلیپ خپور کړ چې پر اتحاد ټینګار کوي او په دې سره یې مولوي کبیر ته دغه پرېکړه نهایي او نه بدلېدونکې وبلله. نږدې اونۍ واوړي خو مولوي کبیر د سپېدار پرېښودو ته حاضر نه دی او کډوالو چارو وزارت کې لا هم د نوي وزیر د معرفي کېدو مراسم ځنډول شوي دي. مولوي کبیر ته د رئیس الوزرا د مرستیالۍ چوکۍ پرېښودل او د وزارت منل په یوې حیثیتي موضوع بدله شوې ده. کډوالو چارو وزارت له وړاندې د حقاني شبکې برخه وه، اوس ترې د مرستیالۍ چوکۍ اخیستل او بیرته د همغه وزارت چوکۍ ډکول د ملا هیبت الله لخوا په یوه غشي دوه ښکاره تشریح کیږي. د دغه پرېکړې په اعلان سره د کندهار او کابل دواړو تصمیمونه په ټکر کې واقع شوي دي. په دې وروستۍ مقررۍ سره د حقاني شبکې او اخوندانو ترمنځ شرایط په داسې طاقاتو کې ولاړ دي چې منل او ردول دواړه یې د کابل او کندهار په سیاسي تابوت کې یو میخ ور زیاتوي.